د الله رسول وایي حب الدنیا رأس کل خطیئه بیا د دنیا دغه محبت د هرې ګناه جړ دی بیا که تکبر کوې هم د دنیا د وجې د څه کېږي حالانکه الله وایي متکبر دا زما دشمن دی او که غرور کوې هم د دنیا د وجې کېږي که خودپسندي په مرض اخته کېږي هم د دنیا د وجې اخته کېږي او که اسراف و در حد تجاوز کوې هم د دنیا په وجې کېږي دا ټول ګناهونو جړ د دنیا ده ستا محبت او که د نور محبت پیدا کړي درواغ به هم پر وایه دوکه به هم پر کوې هر څه به کوې بیا به داسې لکه د دنیا یو مزدور د بازار دپاره هر څه کوي د مزدور لاورتیا ده که لکه یو مریی غلام او مریی د خپل بادار دپاره هر څه کوي بیا د دغه دنیا او د دې ګټې د لاسته راوړلو لپاره د دې د ډیرولو لپاره د سرمایې د زیاتولو لپاره ته به هرې ګناه ته ځان اچې اغلا به هم کوې قتل به هم کوې سود به هم کوې دوکه به هم کوې درواغ به هم وایه دا ټول شام به کوې او دا ټول ګناه کبیره دي ستا څه خیال دی زموږ په دې علاقه کې چې کوم ګناوې شروع دي د دې نه بدبختي څه شته د دنیا محبت ته یوه ورځ د دغه سرحد پر دروازه باندې ودرېږه چې دلته د انسانانو کسابي شروع ده دلته د انسان د ناموس څخه غلطه استفاده اخلي ورته وګورې ژړې به درتا غاټوي لنګوټه به تړلې دی به ټیکهداري مزدوران میله کړي خلک به په پیسو باندې تاسو ورسئ اوس سراپي مارکیټ ته راتېر سه غټې تسبیح به سندلوس په لاس کې په زرو به رانیولي استغفار به ستا د غوږو دورې کېږي په امام پسې به اقامت دی کوي په روژه کې به در ټول غټ دیګونه د ده د کور راوځي لیکن د بدبخته و معاملې ته چې وځي ټول په سود اخته دی حالانکې د سود ادنا ګناه دا ده لکه سړی چې په یو مقدس ځای کې د خپلې مور سره زنا کوي ته دا صرفي مارکېټ ته ورسه اوس خو دا د ډالرو د افغاني کیسه شروع ده ډالر د نن په بیه باندې مثلا په 299 دی د یوې هفتې په پوره په څو راکوې په 300 روپۍ در کوم دا تا د یو علم څه پوښتنه کړې دا روا دي وایي ولا مولوي صاحب جنس خو بدل دی فتوا هم دی در کوي جنس خو بدل دی نو ښه چې جنس بدل سو دا زیاتوب تا ته خو کتاب روا دی خو هغه د یو ډالر دی په 290 خرڅ کړي دغه زیاتوب خو تا د کتاب در کړی دی دغه د 99 څخه در اووه پورې د 8 روپۍ ته د کم ځای څه پیدا کړې تا د بازار د ریټ قیمت پوښتنه کړې د دې رعایت ضروري دی که نه نه دا زه شرومان د پسې راست د الله رسول وایي لیس منا دا زما د امت څخه نه دی کم بدبخته چا چې زما د امت یو مسلمان ته دوکه ورکړه د امت ووتې دی په 1000 روپۍ باندې ځان د امت اغبالي په 1000 روپۍ باندې ځان د امت اړي دا هر یو موږ په خپل ځان کې وګورو نور څه هر یو ته ځو دا د دنیا محبت چې کله زړګي ته وولېدي دا بیا سړی په هر څه مجبوره کوي غل چې غلا کوي ولې کوي ښه ځان ویني کې ونیول مړه مې وژني مې یا ویي مې یا مې بندي کوي لیکن بیا هم نه دي تماده دی ولې پیسې ویني د دنیا محبت اخیسته یو سړی چې راولاړېږي پر یو مسلمان باندې توپچا یا توپک رااخلي او یو مسلمان ناحقه د پیسو یا د مځکې یا د یو شي په بدل کې وژني که چا یو مسلمان ناحقه ووژي فکأنما قتل الناس جمیعا لکه ټول انسانیت چې ووژي لیکن دی بدبخته د دنیا مینې او محبت اخیستی دی د انسان قتل دته هېڅ نه معلومېږي دغه ته وایي د دنیا محبت کاروبار کوه روزګار وکړه پیسې وګټه هر څه وکړه لیکن صرف دا یوه خبره واوره د دنیا محبت زړګي ته مه شوه کوه که دې زړه ته دا محبت شوه کړي بیا به خبره خراب